زموږ په معاشره کې دا ټوله انسانان پر څلور قسمه باندې تقسیم دي. بعضې هغه انسانان دي چې دوی د الله جل جلاله پر ذات باندې ایمان وي، یعنی دغه د اسلام دین هم په خوله باندې مني، هم یې په زړه باندې مني، او د الله د رسول د قول مطابق زندگی تیری. نظریه او فکر د الله جل جلاله د قرآن سره او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث سره مطابق دا مخلص مسلمانان دي. دا اوله ډله دا مخلص مسلمانان دي چې الله جل جلاله د دوی سره وعده کړې ده د جنت. دویم قسم انسانان هغه دي چې دوی الله مني، د الله پر رسول باندې ایمان وي، د الله پر کتاب باندې ایمان وي، پر دغه اسلام باندې ایمان وي، خو البته دغه ایمان هم په خوله باندې دغه ایمان وي، تصدیق او باوري وي، هم یې په زړه باندې یقین وي، خو لیکن د دوی اعمال بعضې داسې اعمال وي چې هغه د الله د رسول د قول سره ټکر وي. دوی چې بعضې داسې اعمال ترسره کوي چې هغه د الله د دین سره ټکر وي، دوی د یو بل چا د نظریه څخه متاثره وي، یا په یو غلط او بیکاره ماحول کې وي، یا د شیطان وسوسې وي چې بعضې داسې اعمال ترسره کوي چې هغه د الله د رسول ناخوښه اعمال وي. خو دغه کسان په زړه کې یقین او باور وي پر الله باندې، د الله پر کلام باندې باور وي، د الله پر رسول باندې باور وي، د الله پر وعدو باندې باور وي، د الله په اوامرو باندې د کولو ایمان او یقین وي، په نواهیو باندې د نه کولو ایمان او یقین وي. خو بعضې اعمال یې داسې وي یا بعضې خبرې یې داسې وي چې هغه د اسلام سره ټکر وي، د اسلام سره مخالف وي، د الله د رسول د قول سره مخالف وي. نو دوی دغه خبرې یا دغه اعمال ترسره کوي په جهالت کې، عنادن او قصدن دغه اعمال نه ترسره کوي، خو جهالتن د جهل په خاطر باندې، د ناپوهي په خاطر باندې بعضې اعمال ترسره کوي. دا بیا دویمه ډله ده د انسانانو چې ګناهګاره انسانان دې ته ویل کیږي. دریم قسم انسانان بیا هغه دي چې نام او نشان یې د مسلمان وي، یعنی په خوله باندې د اسلام او د ایمان دعوه کوي، خو په زړه کې پر دغه اسلام باندې یقین نه لري، په زړه کې پر دغه قرآن باندې یقین نه وي، په زړه کې د الله پر قول باندې یقین نه وي، په زړه کې د الله د رسول په قول باندې یقین نه وي. د هغه منافقین. او څلورم قسم انسانان بیا هغه دي چې نه په خوله باندې د الله دین مني او نه یې په زړه باندې مني. په خوله باندې هم وایي زه کافر یم، او په زړه کې هم دا وي چې د الله دین نسته، د قرآن نسته، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت څخه انکار کوي، او په زړه کې هم دا یقین او باور وي چې دغه دین دا د قبولېدلو نه دی. نو ټوله انسانان د معاشرې پر دغو څلورو قسمو انسانانو باندې تقسیم شو. مخلص مسلمان خو لیکن بعضې اعمال ناروا، بعضې کارونه او خبرې له اسلام سره ټکر. دوه قسمه بیا هغه ته کفار ویل کیږي، بعضې منافقین دي، بعضې مخامخ ښکاره کفار دي. خو نن زموږ په معاشره کې دغه دویم قسم د مسلمانانو چې په زړه کې خو باور وي چې الله واحد ولا شریک ذات دی، په زړه کې دا یقین وي چې زه به د الله قول منم، د الله د رسول قول به منم، د الله د رسول مخالفت به نه کوم، خو لیکن بیا هم د دې څخه داسې اعمال ترسره کیږي، داسې کارونه ترسره کیږي چې په هغو کارو په کولو باندې دوی مجرمین بلل کیږي. یعنی په عقیده کې بعضې داسې د عقیدې په لحاظ باندې بعضې داسې خبرې کوي چې هغه خبرې د دوی د عقیدې سره ټکر وي. اوس که چیرې د یو انسان قول د الله جل جلاله د قول په مقابله کې رالی، الله جل جلاله یو شی روا بلی او تا ول چې یا ناروا دی، که دې چیرې دغه خبره عنادن کوله، قصدن دې کوله، نو دغه انسان کافر دی. که چیرې مسلمان وي او دغه قول کوي،
دغه انسان په دغه عمل باندې مرتد کیږي، له ایمانه خلاصیږي، هغه کړي نکاح یې باطلیږي، کړي اعمال یې ټوله الله باطلوي. خو البته زموږ په معاشره کې دا یو لویه فتنه ده. کفار چې څه وایي د اسلام په مقابل کې بعضې هغه انسانان چې مخلص مسلمانان دي خو د جهالت په خاطر باندې دوی هم د کفارو دغه خبره بدرګه کوي. د کفارو چې کومه خبره خوښوي د اسلام په مقابل کې بعضې انسانان، بعضې مسلمانان د جهالت او د بېدینۍ د بې علمۍ په خاطر باندې دوی هم د کفارو دغه خبره بدرګه کوي. کفار چې د اسلام په مقابل کې څه وایي بعضې مسلمانان هغه د جهالت په خاطر باندې دوی هم هغه خبره بدرګه کوي، د هغې خبرې په هغه خبره پسې روان وي، دوی هم هغه خبره ورسره تاییدوي، هغه خبره ورسره شیروي. خو بعضې بیا نام نهاده مسلمانان دي چې اصلا یې منافق پر الله باندې ایمان نه وي، د الله پر قول باندې ایمان نه وي، د الله په قرآن باندې ایمان نه وي، د الله په کلام باندې ایمان نه وي، د اسلام و دین ته نه معتقد. هغه دغه د کفارو خبره ډېره ښه تشریح کوي. دغه د کفارو خبره په مسلمانانو کې د خپروي، پیلاوي، په مسلمانانو کې دغه خبره نشروي. خو بعضې خلک چې هغه د جهالت په خاطر باندې د کفارو یا د دغو منافقینو خبرې ته دوی تسلیمیږي، دوی هم خپله عقیده داسې جوړوي لکه د هغه منافق یا د کافر ده. د دوی نظریه هم داسې، دوی د خپله نظریه هم داسې جوړوي لکه د هغه کافر او د منافق ده. العیاذ بالله. په دې باندې نه دی خبر چې زه خو چې دغه کار کومه په دې باندې به له اسلامه ووځم، په دغه کار باندې به د الله له دینه ووځم، دغه ایمان باندې چې خدای مشرفه کړم دغه ایمان به مې له لاسه ووځي. په دې باندې نه خبر. لکه څنګه چې د الله جل جلاله قول و مؤمنانو ته هغه دا دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. حکم ومنئ د الله او حکم ومنئ د الله د رسول لپاره د دې چې پر تاسې باندې رحم وسي. د الله جل جلاله قول څه دی؟ د الله جل جلاله فیصله څه ده؟ و مؤمن ته د الله حکم دا دی چې زما حکم ومنه، زما د رسول حکم ومنه، نو پر تا باندې به د الله رحم وسي. او سره د دغه حکمه د الله جل جلاله دویم حکم مؤمنانو ته متوجه کیږي: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. تلوار وکئ په طرف د هغو اعمالو چې په سبب د دغو اعمالو ستاسې مغفرت کوي ستاسې رب، او دغه اعمال ستاسې سبب د دخول د جنت ګرځي. الله جل جلاله و مؤمن ته دا امر کوي چې ته دې ته انتظار مه کوه چې ودرې سبا به ځان برابر کم، سبا به دینداره سم، سبا به دغه دین زده کم، سبا به د الله د حکم تابعداري وکم. خو الله جل جلاله تاسې ته دا حکم کوي چې تلوار وکئ په دین کې، د دین په امورو کې د الله و دین ته تلوار وکئ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. تلوار وکئ په طرف د هغو اعمالو چې هغه اعمال سبب د مغفرت د رب ستاسې ګرځي، ستاسې رب د هغو اعمالو په برکت باندې تاسې ته مغفرت کوي، او بیا ستاسې دغه اعمال سبب د دخول د جنت ګرځي. جنت الله جل جلاله برابر کړی دی د چا دپاره؟ د هغو انسانانو دپاره چې د الله او د الله د رسول حکم یې ومني، متقي سو، پرهیزګاره سو. اعدت للمتقین. الله تبارک وتعالی فرمایلی دی دغه جنت موږ تیار کړی دی د متقیانو دپاره. متقیان څوک دي؟ هغه کسان دي چې د خدای او د رسول حکم ومني. نو چې بعضې انسانان د خدای او د رسول و حکم ته نسی متوجه او د فساقو او فجارو پر لار باندې ولاړ سي، نو دغو خلکو خپل ځان هم تباه کوي او خپل اعمال یې هم تباه کړل. هغه کړي اعمال چې تا د نیکو اعمال کړي وه، ستا دغه خبرې او ستا دغه اقوال به هغه تباه کوي او ختموي. لکه څنګه چې 1400 کاله د مخه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مهرباني کړې ده او یو پیغام یې موږ ته پرې ایښی دی. هغه پیغام دا دی
چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پر تاسې باندې به یو داسې زمانه راسي، یو داسې وخت به در باندې راسي چې انسان به سهار مسلمان وي، ماښام ته به دی له دغه ایمانه خلاص سوی، یا به یو انسان ماښام مسلمان وي خو سهار ته به دی له دغه ایمانه خلاص سوی وي. د هغه حدیث شریف روایت سیدنا ابي هريره رضی الله عنه کړی دی. د مسلم شریف روایت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. انسانانو په نیکو اعمالو کې تلوار کوئ، د الله د دین په زده کړه کې، د الله د دین په عمل کولو کې، د الله د حکم په منلو کې تلوار کوئ، له مخه در دې چې پر تاسې باندې یو فتنه راځي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو عجیب مثال وایي، فتنا كقطع الليل المظلم، داسې یو فتنه به پر تاسې باندې راسي لکه یو تکه توره شپه، د تکې تورې شپې یوه ټوټه، یوه حصه چې پر انسان باندې راسي چې انسان هیڅ نه ویني. یو انسان پر لار باندې روان دته هیڅ نه معلومیږي چې آیا زه پر سمه باندې روان یم او که پر غلطه باندې روان یم، زه اوس په یو څا کې لویږم او که پر سیده لار باندې روان یم. چې تکه توره شپه وي نو په هر قدم باندې، په هر ساعت باندې، په هر ګړۍ باندې دغه انسان د هلاکت سره مخامخ دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پر تاسې باندې به د فتنو داسې یو دور راسي، پر تاسې باندې به د فتنو، د نارواو، د ظلمو داسې یو تکه توره تاریکه راسي چې انسان به مؤمن وي، د ورځې به مؤمن وي، ماښام ته به دغه ایمان چې الله ودته ورکړی دا بې ځایه کړی ختم سوی وي، له ایمانه به وتلی، او یا به ماښام مؤمن وي چې کله پر ده باندې سهار کیږي دی به له دغه ایمانه خلاص سوی وي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یبیع دینه بعرض من الدنیا، دغه خلک به د خپل دین، عقیده او ایمان او مذهب دا به په دنیا باندې ورکوي. لکه زموږ د زمانې اهل، زموږ د دغې زمانې اهل، د دغې زمانې هغه دا رقم دی موږ په سترګو باندې وینو. د یهودي سره به مسلمان ولاړ وي، د اسلام په مقابل کې به خدمت ورسره کوي، د ډالرو په مقابل کې. د نصراني سره، د عیسائی سره به مسلمان ولاړ وي، نام نهاده مسلمان به ورسره ولاړ وي، د ډالرو په مقابل کې به د اسلام په مقابل کې ورسره ولاړ خدمت به ورسره کوي. د مشرک سره به ولاړ وي، د منافق سره به ولاړ وي، د مرتد سره به ولاړ وي چې دته وایي ولې مسلمانه، دی به دا جواب کوي چې د اولاد نفقه پیدا کوم، ځان ساتم، مجبوره یم، څه وکم. دا بې دلیل وي، خو دې ته به نه ګوري چې آیا زما دغه عمل چې ما ترسره کوي په دغه عمل کولو باندې زه مسلمان پاته کیږم، یا لکه بعضې انسانان بالخصوص دغه فیسبوکیان چې په فیسبوک کې له ایمانه د ورځې 100 وارې ځان خلاصوي، یا په یوه شپه کې په فیسبوک کې 100 وارې ځان له ایمانه خلاصوي، صرف د خپل شهرت دپاره، یا د یو چا مزدور وي، د مزدورۍ په خاطر باندې د اسلام پر مقدس دین باندې به داسې خبره وکړي چې د ده عقیده که چیرې دا رقم وي دغه انسان د اسلام څخه خلاص دی، مسلمان نه ورته ویل. د الله رسول صلی الله علیه وسلم 14,500 کاله دمغه دا پیشګویي ویلې چې خلک به دا دین خرڅوي په پیسو باندې. ډېر خلک دا رقم دي د قومیت په خاطر باندې به د اسلام په مقابل کې ولاړ وي، ډېر خلک به د پیسو په خاطر باندې، ډېر خلک به د وطن په خاطر باندې د کفر خدمت به کوي، د یهودي سره به ولاړ وي، د کافر سره به ولاړ وي، د کافر به ملګری وي، اسلام به وي، مسلمان به وي، د مسلمان په مقابل کې به ولاړ وي، لیکن دی به وایي زه مسلمان یم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ښوولي دي یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا، سهار به مسلمان وي، ماښام ته به له ایمانه خلاص وي، خو یا به داسې عمل ترسره کوي چې دغه عمل به دی د ایمانه خلاصوي، یا به داسې خبرې کوي چې دغه خبرې به دی د ایمان او د دین او له اسلامه خلاصوي. دا زه نه وایم دا له ایمانه وتل یا یو سړی مرتد بلل یا کافر بلل دا زما کار نه دی، دا د هیڅ عالم کار نه دی، دا د الله د رسول، د الله د قرآن فیصله ده چې ته عمل دې د کافر سو، رایه دې د کافر سو، نظریه دې د کفارو ده، نظریه دې د کافر ده، د کافر کومک او مدد کوي، دا د الله جل جلاله قول دی، دا د الله د رسول فیصله ده.
یبیع دینه بعرض من الدنیا د خپل دین مذهب عقیده به په دنیا باندې ورکوي. د حدیث شریف روایت دا مسلم شریف کړی دی او د دغه حدیث شریف لمبر دی 3313 د صفحې لمبر دی 619 د صحیح مسلم په کتاب الایمان کې دغه حدیث شریف راخستی. درنو معززو دوستانو، الله جل جلاله دې د دغو فتنو څخه وساتي چې په خوله باندې به کافر ته خدمت کوو، یا به په خوله باندې منافق ته خدمت کوو، یا به عمل یا به مرای او نظریه د هغو خلکو چې هغه به د الله د دین دشمنان وي، یا به مخامخ کافران وي، یا به پس شا کافران وي، یا به اعمال د کفار وي. الله جل جلاله دې د داسې اعمالو څخه وساتي چې ایمان به مو کې ضایع کیږي. موږ به هېڅ چاته د کفر نسبت نه کوو، خو البته چې د خدای قرآن څوک کافر بللی هغه کافر دی، چې خدای قرآن څوک مؤمن بللی هغه مؤمن دی. مؤمن هغه سړی دی چې د ده قول او عمل به د الله او د الله د رسول د حکم سره ټکر نه وي، مقابل به نه وي. چې کوم شی الله حلال بللی هغه به حلال بولي، چې کوم شی الله حرام بللی هغه به حرام بولي. دا د ایمان شرطونه دي. نو الله جل جلاله دې د داسې حالت او له داسې هلاکت او تبعیض څخه وساتي. خو البته درنو معزز دوستانو، یوه ډیره مهمه دعا ده چې زموږ او ستاسې په زمانه کې ډیره ضروري ده. هر مسلمان باید چې دغه دعا زده کړي، چې د دغې دعا په کولو باندې به الله تبارک وتعالی یو انسان د کفر څخه ساتي، د ایمان د زوال څخه به ساتي، د فسق او فجور څخه به ساتي. هغه داسې دعا ده مستدرک په 3 جلد کې په 23 او 24 صفحه کې یو حدیث شریف د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه رانقل کړی دی چې د احد په غزا کې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د مجاهدینو صفونه ودرول، بیا دغه دعا وویل. هغه د دعا توري دا دي: اللهم حبب الینا الايمان وزینه في قلوبنا وكره الینا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. د دغه دعا تحت لفظ ترجمه دا ده: اللهم حبب الینا الايمان، ای رب زموږ ته موږ ته دغه ایمان محبوب کې، وزینه فی قلوبنا، او دغه ایمان زموږ په زړه کې ښایسته کې، محترم یې کې، د قدر یې کې، چې یو انسان د خپل ایمان قدر وکړي. د ایمان په دنیا باندې نه کیوه. چا چې په زړه کې د ایمان قدر نه وي، هغه به هغه خبرې کوي چې د ایمان سره ټکر وي. د چا چې په زړه کې د ایمان قدر نه وي، هغه به هغه اعمال ترسره کوي چې هغه به د ایمان سره ټکر وي. نو ځکه دا ډیره مهمه دعا ده. اللهم حبب الینا الايمان، ای رب زموږ ته ایمان محبوب کا، وزینه فی قلوبنا، زموږ په زړه کې دغه د ایمان قدر او عزت پیدا کا، موږ په زړو کې د ایمان هغه محبت او شوق پیدا کا. وکره الینا الکفر، ای الله دغه کفر موږ ته بد وایسوه، راته مبغض یې کا، والفسوق او فسق دا موږ ته مبغض کا، بد یې کا. د فساق او فجارو چې کوم اعمال دي، فساق او فجار چې کوم اقوال ترسره کوي، کوم اعمال ترسره کوي، کوم کارونه چې کوي، یا الله دغه فسق زموږ په زړو کې بد کا، راته مبغض یې کا. والعصیان او هر قسم ګناه. واجعلنا من الراشدین، یا الله ته موږ وګرځوې د هغو انسانانو څخه چې هغه حق ته رسېدلي، ستا خوښ انسانان. دغه یو مسنونه دعا ده، باید چې هر مؤمن مسلمان یې زده کړي. ایمان باید چې دغه دعا ډیره ډیره ووایي. که چیرې یو انسان د زړه له کومې په اخلاص باندې د الله د رضا دپاره د الله څخه د هدایت په نیت باندې دغه دعا ووایي، زما دا یقین دی چې الله به د ګمرهۍ څخه، د ملګري څخه، د کفر، د فساقو او د فجارو، د مرتدینو، د منافقینو د ملګري څخه به الله وساتي. دغه دعا په اخلاص باندې وایاست. الله جل جلاله دې او ستاسې د ایمان او د عقیدې حفاظت وکړي. عجبه لویه او عظیمه فتنه ده دا چې ځان به مسلمان بولي، لیکن مثقال ذرتین ایمان به نه وي، مثقال ذرتین عمل به د مسلمان نه وي، ځان به مسلمان بولي، تر تا به ځان ښه مسلمان بولي. نو ځکه دغه دعا ډیره مهمه ده. د دعا توري یې ورې لا بیا وایم: اللهم حبب الینا الايمان وزینه في قلوبنا وكره الینا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الله جل جلاله دې مو دغه بیان په خپل دربار کې قبول کړي، او الله جل جلاله دې موږ د مخلصو متدینو مسلمانانو څخه وګرځي. الله دې د کفارو، فجارو، فساقو ملګري او د دوی دوستان نه ګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.